کوي او داسې په نورو مدرسو کې جوماتونو کې قرآن مجیدونه داسې ضعیف پراته وي نو د هغې څه پیدا نشته نو پکار دا ده چې هغوی په سکرین باندې چې کم نمبر چلیږي په دغې رابطه وکړي د قرآن محل والا سره او دی باندې به څونه خرچه راځي لکه مثال په طور د ګاډي په خرچه راځي جو هغه به ومني او بلا خلک دی صدقې کوي خیراتونه کوي هغه دې په دې باندې ولګي او دا قرآن مجید دوباره مرمت شي نو دیو به بیا د یتیمانو مدرسو ته ورکړي خلک به پکې تلاوت کوي او د هغوی به هم ثواب کېږي د دیو به هم ثواب کېږي یاره زمونږ دا موږ ټول مؤمن مسلمانانو ته پیغام دی چې دوی قرآن پاک خیال وساتئ دا تاسو په بورو کې مه سنبالوئ ځکه چې دا د بورو شی نه دی دا قرآن پاک دې کې موږ تلاوت وکړو که تاسو سوچ وکړئ دا ټیک ټاک چې کله راوتی دی 2018 کې هغې نه پس ما د قرآن پاک قدر چېرته نه دی کتلی زما ډېر خوښ دا قرآن پاک راغونډم دنیا علاقو ته لاړم خو لکه ما داسې مینه محبت نه لیدلې نو ور څوک جابل شي بس